حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل د یوینه کې بدلا په لاسو باندې کې تر وسو پورې یو سره به تور مثال یوونی کې وکړه اې دې په نتیجه کې ورته رب العالمین لسولي کې او کله ورته رب العالمین وسو ولي کې او کله څنګه الله د دینه موټه اضافه ورکي واسع ده سوره بقره کې رب العالمین فرمایي چې فراغ فضل ولایت ازي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو معمولو د نیکی رب العالمین لویوي لکه تاسو څنګه چې دیو حیوان بچره لویوي حتی تر دې پورې چې د غرب اندازه باندې هغه موږ له جوړ کی الحمدلله لیکن د روزي مبارک به دا خبره کوي چې انا اجزي به زه په خپل بدل ورکوم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یې ټکړي دوه مقصد ذکر کړی دي یو مقصد دا معنی چې دا نور اعمال دی انسان کړی دي زه ورته بدل ملائکه په ذریعہ باندې ورکوم د جمعات لرالو حج لاړو دعوت لاړو جهاد لاړو هر چې روزه په دې ناسو انسانانو کې یو په بل باندې پیغو چې چانه ولید او چانه نه ولې ټول ظاهري د معلومیږي چې موږ نه ولې دا په دې باندې چې پويږي واسه رب العالمین پويږي نو اجزي به الله عز وجل تعالی په خپل بدل درکې او دویمه توجیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړی دی دا مقصد دی دې شړې د دې روزي په باره کې زپ بدله کې وګټل معنا دا یو سړی روزه ونیولا زمونږ استاد په دې جامعه کې نارینه ده کې زنانه او د دې بدله په ورځ قیامت رب العالمین ورکړي بدله به دې روزي دی چې دې انسان الله عز وجل وګټلو چې رب العالمین کله زمونږ شو رب العالمین چې کله موږ داغه شو نو به څه مشکل نه بدایږي یو د کمال والا شو بادشاہ د بادشاہانو هغه موږ خپل کې نو دلیل شو بدی باندې چې د روزي امتیاز په نسبت سره د نور عبادتونو لپاره کیفیت راغی د نور بدله الله عز وجل تعالی درکې دي ملائکه په ذریعہ باندې او د نور شنو په وجه باندې لیکن رب العالمین د روزي مبارک تاسو سره بره راس په خپل خبره کوي په خپل بدله درکې الحمدلله بالکل وکړ دي او نور په حدیث کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اغدوا خوشالینی یو په وخت د روزمات کې او بل چې کله انسان رب العالمین سره ملاقات کوي حتی چې الله تعالی کومه بدله درکې د شي عجيبه خوشالي ده چې دغه خوشالي محمد رسول الله په دې حدیث کې په خپل ذکر کړه